حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم درې کرته قسم کړي ور باندې کوم انسان چې تواضع کوي الله عز وجل پورته کوي کوم انسان چې عفو کوي الله عز وجل دا معزز کوي او کوم انسان چې مال لګي الله عز وجل ورته د اعمال زیاتوي دا څنګه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ده ظاهر تاسو سره په دې جيب کې سل پي دي لست د الله په نامه راواخسي مسكين لدی ورکړي فقير لدی ورکړي کم شوي خو موږ د ظاهري کمیدو پسې هیڅ روان نه یو د الامام الاعظم محمد مصطفى صلی الله علیه وسلم پسې زو دا غره خبرې پسې زو هغه د اعمال زیاتیږي موږ مو چې د اعمال زیاتیږي الله به تبارک برکت واشوي د مرزون نه بدلوري کی اپتون نه بدلوري کی دخلون بدلوري کی اختطافچر نه بدلوري کی د مال حفاظت بریو کی په جدا جدا طریقو باندې ابن قیم رحمه الله فرمایي وی رب العالمین باندې داخله په ډیر لس طریقو باندې بدګمانه کیږي یو پکې دا چې کله سړی سپینګیره شي است حلال حرام مال پیدا کا زکات مور کوا صدقات مور کوا وجدا که سبا مرشم بچي امید شخوري دا په الله باندې بدګماني ده نوې پیدا کړی وړو کې ورالو کړی بیچو کوي بچي درکړه غریب به مالدار کړی د ګيري بکتري سپین شولا چې تر دې وخت پورې الله عز وجل ته ساتلې مال درکړي انده زمانہ کې هم الله عز وجل تعالی مال درکې په الله باندې بدګماني